سلامونه او نیکی هیله احترامات دوستانو، امید لرم چې تاسو به راته روغ جوړ یې او د صحت جامو کې به اوسئ. د زیاتره ملګرو دغه پوښتنه موږ څنګه کولی شو د ګران افغانستان د FG پلیټفارم کې سرمایه‌ګذاري وکړو. موږ ته داسې ویډیو جوړه کړه چې موږ وپوهېږو خپله سرمایه‌ګذاري په دې کې انجام کړو. نو دوستانو که چېرې موږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو یوټیوب چینل کې سبسکرایب کړئ او یو لایک ورکړئ تر څو زموږ د نوي ویډیو تاسو ته ورسوي. دوستانو وختونه څنګه زموږ د ویډیو په ډول تاسو به د FG کوین اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. دوستانو دغه اپلیکیشن دوستانو په دې کلیک وکړئ. دا دوستانو دغه ما کلیک وکړه. دوستانو تاسو دغه د شکر برخه باندې اوله صفحه درته راشي. دوستانو په دې کې زه لرمه 19,215 توکن. دوستانو چې $10 او 3 سنټه کېږي. زه دا غواړم چې په USDT تبدیل کړم او سټیک هم ولګوم. دوستانو که چېرې تاسو دلته USDT رالیږلي غواړئ چې توکن یې به تبدیل کړئ او سټیک کړئ. دوستانو دا دی اوس دا په USDT اړوم، بېرته په USDT توکن اړوم. دا به چې دا سوپ برخه باندې کلیک کړئ. کله چې دا سوپ برخه ورته کلیک کړئ تاسو به یوه شېبه ورته انتظار وکړئ. کله چې دغه یوه شېبه ورته انتظار وکړئ تاسو به دغه رقم د صفحه راخلاصېږي. دوستانو تاسو به اوس لږ دغه صفحه پورته کړئ چې دغه ځای کې به تاسو ته وایي چې په دغه ځای کې تاسو کلیک وکړئ. دغه دوستانو زه دلته کلیک کوم. دلته دوستانو موږ ته وایي چې تاسو USDT ډالر رالیږلي غواړئ چې FG واړوئ، که FG مو رالیږلي په FG واړوئ، که BNB مو رالیږلي په FG واړوئ، که EFG مو رالیږلي په FG واړوئ USDT باندې، او که USDT مو رالیږلي په FG واړوئ. خو زه فی الحال دوستانو دغه FG په USDT اړوم. د کومه خانه کلیک کوم. بیا به راشي دوستانو تاسو په دغه خانه کې ورته مقدار اندازه صحیح کړئ. دوستانو زه اوس راځم په دې خانه کې ورته مقدار صحیح کوم. دوستانو تاسو به راشئ په دغه مکس کلیک وکړئ. دوستانو دغه دوستانو دغه مکس په دغه مکس مې کلیک وکړئ. دلته وایي دوستانو 0.3 که غواړئ تاسو USDT واړوئ دا به چې په دغه سوپ نو باندې تاسو ته کلیک کړئ. زه ځم په دغه سوپ نو ورته کلیک کوم. کله چې دغه سوپ نو ورته کلیک کړو دغه دوستانو مخکې موږ 19,200 FG ټوکن درلودي خو اوس فعلا $10 لرو. بیا د ډیشبورډ برخه ته راشئ دوستانو. کله چې د ډیشبورډ برخه ته راغلی دلته FG ورکې شوي دوستانو په USDT مو واړولې. اوس غواړو چې دغه USDT په FG ټوکن واړو. بیا به راشئ دوستانو په دغه سوپ به کلیک وکړئ. کله چې په سوپ کلیک وکړو دغه څخه بیا هم پورته کش کړئ. په دغه ځای کې به دغه USDT اوله خانه تاسو انتخاب کړئ. زه غواړم په FG ټوکن واړم. په دې خانه کې به ورته مقدار صحیح کړئ. زه اوس راځم دا ټول ورته انتخابوم. کله چې د مقدار صحیح کړه را به شي په دغه سوپ نو باندې بیا ورته کلیک کړئ. دوستانو په دغه سوپ نو مې ورته کلیک وکړه. دغه دوستانو زموږ بېرته FG ټوکن ته برابر کړي. نو همدغه رقم تبادله صورت کې دوستانو اوس راځم دوستانو چې دغه سټیک ولګوم. دوستانو اوس به راشئ په دغه سټیک باندې به ورته کلیک وکړئ. دوستانو اوس راځم دوستانو په دغه سټیک باندې ورته کلیک کوم. کله چې په سټیک کلیک وکړو دوستانو ما تېر ځل هم یو 12,200 ټوکن ما سټیک کړي زما ملګري. خو هغه ټول 100% هغې ورکړي 3% یعنې 3 چنده ګټه یې ورکړې وه. دوستانو $50 یې ټول ورکړي وي. صحیح دوستانو نو اوس راځم چې بل سټیک بل نوی سټیک کوم. دا صفحه چې کله پورته کوئ په دغه ځای کې موږ ته وایي چې 12,000 ټوکن څخه چار نه تاسو نشئ سټیک کولی. صحیح دوستانو نو زه اوس راځم دوستانو په دغه خانه کې خپل مقدار ورته انتخابوم. بیا راځم په دغه سټیک نه ورته کلیک کوم. دوستانو که چېرې خانه کې ورته مقدار نه صحیح کولی را به شو بیا په دغه مکس کلیک وکړو. کله چې په دغه مکس کلیک وکړو بیا به راشي په دغه سټیک نه به ورته کلیک کړو. اوس راځم دوستانو په دغه سټیک نه کلیک کوم. کله چې په دغه سټیک نه ورته کلیک وکړو دوستانو یوه شېبه ورته انتظار کوو. صحیح دوستانو دا دوستانو موږ تاسو سرمایه‌ګذاري شو په بریالیتوب سره انجام کړو. صحیح دوستانو دغه ده دغلته موږ تاسو ته ښایي دوستانو دا یعنې 19,215 توکن موږ په دغه تاریخ دوستانو او دغلته به سبا د فیصدي هم راکړي. او دغه ځای کې به د ورځې پروفیټ یعنې په دغه برخه کې به موږ تاسو ته د ورځې پروفیټ یعنې د ورځې ګټه به موږ تاسو ته هلته راکوي. دلته د ټولو ورځو او دغلته د ورځې ګټه موږ ته راکوي. او دلته د ټولو ورځ بیا موږ ته راکول کېږي. صحیح دوستانو او دلته بیا ټوډے پروفیټ نن ورځې پروفیټ راکول کېږي. صحیح دوستانو نو دغه وخت دوستانو د سرمایه‌ګذاري طریقه څنګه کولی شو په دې FG کوین پلیټفارم کې سرمایه‌ګذاري وکړو. د همدغه ویډیو مطابق تاسو کولی شئ په FG کوین پلیټفارم کې سرمایه‌ګذاري وکړئ. مننه ښه وخت ژوندي اوسئ.